د کوم ځای لغمان او څو وروڼه لرې دوه یو زوی مې او بل ورور. څو کلن دی زه نهه یم هغه 11. نهه یولس او پلار د څه کار کوي پلار مې لاسګاډی چلوي. پلار د لاس ګاډی چلوي او کور هم چېرته دی عمرک کې عمرک کې پلار د څو کلن دی او پلار مې او ته د هغه کې د ژاولې خرڅې څو روپۍ پیدا کوې د ورځې په دې هغه کې 100 روپۍ 100 روپۍ څه درته واخلو کور سودا. د کور سودا نو کور سودا خو به مجبور شي ما سره لاړ شي زه یې را سره دوکانه پورې ته کښېنه لاړ به شو صحیح ده څو روپو دی څو دانې دي ده یولس دانې خدای په څو اخیستی و یو نیم سل او څو روپو دې پکې خرڅ کړل د 10 روپو دې خرڅ کړل او دا لاسونه دې ولې دونه چاودلې دي سپلۍ دې رنګوله نهه کالو او مکتب ته نه دی ویلی بیخي نه ځې مکتب ته او کورم کرایي دی او پلار د لاس ګاډی چلی او هغه څو روپۍ پیدا کوي د ورځې او هغه دوه ورونه د نور څه کار کوي یعنې تاسو درې واړه کار کوئ تاسو هم درې واړه کار کوئ او پلار هم کار کوي او بیا هم د کور سودا نه پوره کېږي غواړې مکتب ته لاړ شي مکتب ته خوښ دی او کله نه یې تللی لږ تیز یې راته ووایه چې اواز یې راته راشي بیخي نه یې تللی هلته د کور کرام څومره ده 3000 کلدارې او څو کوټې لري 2 کوټې پخې دي که خامې خامې دي برق دا شین هم لري برق نه لري راځه چې خپله سودا ځان ته خوښه کړې هغه ځای کې کښېنه درته سودا برابره کړم ښه دا څه شی دی ګوړه ده لاندې دا به وراره څنګه ویسې ته زرنج کې کرایه لري ښځه هغې کرایه به موږ ورکړو مشکل نشته ته ور وښیږه وراره دا زما کور سره لږ صحیح خدای په امان اوس زه پیسې درکړم درته ورو ته هم د لارې کړه ما دروازې خواته یې کوچ د خدای په امان وره